سلامونه مرګرو، راځئ چې نن درته وښیم چې ګوشکي ایرپورټس یا هر څه چې تاسو ورته وایي هغې کې کم ډفرنټ دي، کم اوریجنل او کم پکې 2 نمبر یا کاپي دي. څنګه معلومیږي؟ ما سره اوسئ. دا وګورئ دې کې ډېر مشکله ده چې کاپي کم یو ده او اوریجنل یې کم یو ده. دلته وګوره د دې سیریل نمبر هر څه شته ده او د دې سیریل نمبر شته. وګوره دلته هم دننه آی مې نمبر هر څه لیکلي د کم زیاتره دلته د نمبر شي نه نو پکې، هغه خو بیا ډایرکټ پېژنه چې دا نه دي. چې کم لیکلی وو نو هغې کې به بیا ته ګورې چې دې کې آی مې نمبر به په انټرنیټ کې ګورو. راځئ چې ګوګل ته به لاړ شئ، ګوګل کې به ولیکئ iUnlocker.com. دلته به راشئ او دلته بیا دا وګوره چیک آی مای، دا باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې وهه دلته وګوره دلته آی مای نمبر لیکي او که سیریل نمبر لیکي. نو راځئ اوس موږ د یو پکې سیریل نمبر اچو چې دا کم یو دي. دا وګوره اولا پکې د آی مای نمبر د اوریجنل واچو سیریل نمبر، دا وګوره دا ایرپورټس تھرډ جنریشن او ورپسې دا وګوره دا لیمیټډ او اپل کیر او دا هر څه پکې راغله. نو راځئ اوس د کاپي پکې وراچو. دا وګوره دا اوس د کاپي شو. وګوره ډیوایس هیز بین ریپلیسډ یس او دا وګوره دا نور شینه پکې راغله، بیخي نوم رانغه. دا کاپي د دې نمبر سیریل نمبر ته وګوره وی جی ټي او د دې نمبر ته وګوره وی جی ټي. امید ده چې تاسو اوس فرق پېژندلی چې کوم اوریجنل دي کومې کاپي دي او دغسې ښایسته ښایسته نور ویډیوګانو دپاره ما سره اوسئ.